لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. خو په دې یهود کې په علم کې پوخه خلک یعنی په کتاب باندې عمل کوین کې علما او مؤمنون هغه ایمان راوړای په هغه کتاب باندې چې تو ته نازل کړل شوی دی او په هغه کتابونه باندې چې د تو نه مخکې نازل کړل شوی دی او خصوصا چې لمونځ قایموین کې دي او زکات ورکوین کې دي او په الله تعالی او په ورځ د آخرت ایمان لرین کې دي دغه خلک خامخا بمیج دی ته ډېر لوی اجر ورکوم. أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. بشکا میشتو ته وحی کړی دو لکه څنګه چې میش وحی کړی و نوح علیه السلام ته او د هغې نه پس نور نبیونو ته او میش وحی کړی و ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام او د هغې اولادې ته او عیسی علیه السلام او ایوب علیه السلام او یونس علیه السلام او هارون علیه السلام او سلیمان علیه السلام ته او میش داود علیه السلام ته زبور ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. او میج لجلی وی ډېر رسولون چې یقینا د هغې احوال مشتو ته د دې نه مخکې بیان کړی دی او نور رسولون چې د هغې احوال مشتو ته نه دی بیان کړی او الله تعالی موسی سره خبرې کړې دي واضح خبرې.